د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو نادولتي ادارې په خوست کې د دعوت د لوړو زده کړو مؤسسې د غونډو په تالار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د مهارتونو د لوړولو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. د برنامې د تابع کوونکو په وینا له دې کاره یې موخه ځوانانو ته د دې مهارتونو ورزده کول ول چې څرنګه کولی شي په حکومتي او مؤسسي ادارو کې له دندو پرته آزاد کاروبار پیدا کړي. د تشبث کمپ ځوانانو لپاره هڅول، آماده کول، انگیزه ورکول تر څو چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، ځوانان په افغانستان کې خپل خلاقیت په لاره واچوي، ځوانان په افغانستان کې کار وکړي او ځوانان د افغانستان له نننۍ فرصت څخه د افغانستان د هوساینې، د پرمختګ، د اقتصادي پرمختګ څخه ګټه پورته کړي. که څه هم ځوانان د مستقل کار لپاره د فکر او نظر پیدا کول اړین بولي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې شته اقتصادي ناخوالو ته په کتو د اړوندو ادارو او مؤسساتو له پاملرنې پرته په عمل کې د دې فکر پلي کول آسان نه معلومیږي. او له دې وروسته موږ ټول په دې وپوهېدو چې څه ډول کولی شو چې پرته له دې چې دوی دندې په لټه کې شو یو خپله یو کار رامنځته کړو، دغه کار څه ډول مدیریت کړلی شو، کومې ستونزې موجودې دي او څه ډول د هغې دپاره په آینده کې پلان جوړولی شو. پوهنتوني استادان د دا ډول برنامو لږ اغیزم د ارزښت وړ ګڼي او زیاتوي چې که یو لوستی او د فکر خاوند ځوان هم په هیواد کې د پاتې کېدو او د مادي یا فکري پانګې اچونې انګیزه اخلي، د هیواد ته په ګټه تمامیږي. په هیواد کې په داخل کې هم د ځوانانو ترڅنګ داسې یو ذهنیت او فکر حاکم دی چې له هیواده فرار کوي، نور هیوادونو ته ځي او د دې ځوانانو له تګ سره تر یوه حده پورې له هیواد څخه پانګه هم بهر وځي او پانګه هم فرار کوي. نو په داسې شرایطو کې د ورته سیمینارونو دایرېدل ډېر مفید او ګټور تمامېدلی شي. یاد دې وي په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت د بېوزلۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خلکو او ځوانانو د تېښتې کچه لوړه کړې ده. ملګري ملتونه افغانستان کې د اړمنو او بېوزلو شمېر څه باندې 29 میلیونه وګړي ښیي.